بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع ده په وایس ریکارډ کې چې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې وایس ریکارډینګ وکړو. په ځینې موبایلونو کې اول زما دغه موبایل دی J4 کور موبایل دی، په دې کې چې دی خپله دغه ایپس چې دی دغه خپله پکې نه و انسټال شوی، یعنی خپله سیسټم ایپس نه لري. موږ به څنګه کولی شو چې وایس ریکارډینګ وکړو. نو د دې لپاره چې دی زه وایس ریکارډینګ کوم، نو زه به راځم د پلی سټور نه به دې لپاره سافټویر چې دی ډاونلوډوم. نو زه به راشم د دې ځای نه چې دی تاسو به په دې ځای کې ولیکئ سمارټ آډیو ریکارډر، خپله راجیک کو ده. په دې کې چې دی تاسو سره به ډېر زیات وایس ریکارډر چې دی دا به راجیک کړي د دې ځای نه. نو ګوره کوم یو چې ما د دې ځای نه انسټال کړی هغه دا یو دی چې ګوره وایس ریکارډر آډیو ریکارډر. چې زه کله په دې کلیک کوم دا زما نه اپډیټ غواړي. زیات وخت خو چې دا ما ډاونلوډ کړی دی، نو ما سره د دې ځای نه اپډیټ یې که تاسو سره به انسټال لیکلی وي دا به انسټال کوي. چې کله مې انسټال کړ د انسټال نه وروسته چې دی نو زه به راشم د دې ځای نه، زه اوس نه اپډیټ کوم. چې کله بیا زه راشم دلته په دې ځای کې به دا ما سره انسټال وي. چې انسټال شو نو زه به راشم دلته سمارټ آډیو ریکارډر، په دې باندې به زه کلیک کوم. چې کله زه په دې باندې کلیک کوم، د کلیک نه وروسته چې دی تاسو سره به سمارټ آډیو ریکارډر چې دی دا به راشي. اوس چې کله تاسو دلته ریکارډینګ کوئ د دې ځای نه چې د هر څه په باره کې تاسو ریکارډ کوئ، دلته به چې دی هلته نوم به ورته ورکړي. که نوم ورکوئ تاسو پروا نه کوئ، خو ولې یو نوم ښه دی چې بیا هلته موږ وپېژنو. د څه په باره کې چې تاسو وایس ریکارډ کوئ نو په هماغه هغه نوم به باید دلته ولیکل شي. که تاسو د دې ځای نه د مثلا تلاوت کوئ، چې زه دلته ولیکم چې ما سره د دې ځای نه قرآن تلاوت به زه دلته ولیکم. مثلا زه تلاوت کوم د دې نه، دا یو نوم مې ورته ورکړو، تاسو داسې یو نوم ورته ورکئ. اوس چې دی تاسو به راشئ دلته او په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته چې دی زموږ د دې ځای نه دا وایس ریکارډینګ اوس ځکه نه کېږي چې دلته خپله سکرین ریکارډر هم آن دی. نو د دې ځای نه چې دی اوس موږ سره هغه پراګرس بار نه راځي. که تاسو دا آډیو سټاپ کوئ او منځ کې چې دی یا دمه کوئ یا یو څه بل څه ووایئ نو یو چا ته غږ کوئ نو تاسو به دا شی کوي د دې ځای نه به دا سټاپ کوي. او که تاسو وایئ چې زه دا بیا شروع کوم نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله تاسو په دې کلیک کړئ نو دا به هماغه د 21مې ثانیې نه چې دی شروع شي. او که وایئ چې زه دا ریکارډینګ نه اخلم چې صف شي نو په دې چې په علامه باندې به کلیک کوئ. او که وایئ چې زه دا صف کوم نو تاسو به راشئ په دې باندې به کلیک کوئ، د دې ټیک مارک باندې دا موږ سره د دې ځای نه څه شو ثبت شو. اوس به زه ګورم دا به چېرته ګورم چې ما سره دا کوم ځای کې پروت دی. که کله زه راشم آینده کې به زه دا وګورم، تاسو به دا اشتهارات چې دی دا به ځان سره بندوئ د دې ځای نه. اوس راځم د آډیو ریکارډر ته ګورم دلته چې زما دغه ریکارډینګ په کوم ځای کې پروت دی. نو تاسو چې کله په دې باندې کلیک کوئ اوس راځو ګورو. اوس به تاسو راشئ دلته لیسن ته به راشئ. نو دې ځای کې چې دی زموږ هغه تلاوت پروت دی، ثبت شوی نه دی ځکه چې دلته آډیو ریکارډینګ دلته چې دی د سکرین ریکارډ روانو نو دا موږ سره ثبت شوی نه دی. دغه یو شارټ ویډیو وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ځان سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، ښه وخت